artificial intelligence موږ وینو په ډیلی لایف کې چې artificial intelligence نن سبا په دنیا کې څومره تیز روان دی او څومره فائدې تی خلک اخلي خو هغه شان هغه عمره نقصان هم لري. کوم چې دنیا ته راځي او خلک استعمالي نه د هغه چې کوم ایڈوانټیج یا چې یعنی کومې فائدې هغه سره سره د هغه نقصانات هم ډیر زیات دي. نو موږ باندې تاسو لا یو سټوري وروړې ده چې هغه د آنلاین سکیم په اړه کې چې آنلاین سکیم څنګه کیږي د آرټیفیشل انټيليجنس په ترو باندې او نن سبا پاکستان کې یعنی په ټوله دنیا کې هم ډیر زیات په تیزه سره روان دي او هغه څنګه قسم سکیم کیږي. نو راځي چې دا سټوري نن وګورو چې دا په حقیقت کې شوی دا په پاکستان کې. زمون کوشش دا دی چې مونږه په هر هفته کې یو یا دو سټوري تاسو سره شیر کو د آرټیفیشل انټيليجنس یا نور داسې کوم قسم سکیمز کیږي په ټوله دنیا کې. انو هغه موږ تاسو سره بشیر کوو چې تاسو ته پته وي تاسو دا غینه اویر یي. سټوري داسې دا چې امجد نامي یو کس ته او هغه ته په د شپې 2 بجې په موبایل باندې ټلیفون راغی او هغه د ملګری و چې د څنګه اوچت کو موبایل نو هغه وته ویل چې زه انکیم یعنی دا غنوم وته واغستو او یزو ایرپورټ کې راګیر شمم زمانه سامان ایثار شوی دی او ما له اوس ته 1 لک روپو ډېر سخت ضرورت دی. نو د چې دا واورېدل نو دی راپاسېدو او ډېر زیات حیران شو چې یار دا اوس زموږ ملګری دی او ډېر په پریشانۍ کې دی. نو ته داسې کار وکړو چې خپل زیه او هغه راپاسو او هغه پیسې ورکړې چې دا ورشه او دا ولیږه دغه کس ته. د شپې 2 بجې راپاسېدلې دی خوا کې ایزي پیسه یا جیس کیش والا دکاندار او هغه راپاسولې دی او ورغلی دی او هغه نه چې دنو پیسې ورته لېږلې. هغه دکاندار ورته دې ټیم کې ویلي دی چې دا آنلاین سکیم هم کېدی شي او دا ورته ووایي چې نه یاره بالکل دا خو زما د ملګري اواز و دغه خبرې وي او هغه دی بس. نو هغه دکاندار ورته وی چې بس ته مطمئن نو صحیح ده. هغه پیسې ورلېږلې دي دی واپس راغلی دی هم ساده سړی و چې واپس یې اړو بیا معلومات لري کړي چې سهار شوی دی. نو سهار د بیا د زوی سره او هغه کور خواته تللی دي. هغه ته وی چې مونږه ملاقات لرالو د ملګري سره. هغه ورته وی چې هغه خو راغلی نه دی او نه دراتلو یې پلان شته دی. نو هغه ټایم دی ډایرکټ هغه ته کال کړی دی چې یاره دا څه حساب دی. هغه ورته وی چې زما خو نه تاسو ته سره رابطه شوې ده نه ما کال کړی دی او زه خو بېګا ودوم او ما ته څه اندازه نشته چې تاسو ته چا کال کړی دی. هغه نه خو پیسې تللی دي واپس ریکوري نشته ځکه چې هغه نه په داسې طریقه تللی دي چې هغه بیا ډېر کوشش وکړو خو هغه ته پیسې میلاو نه شوې. نو دا اوس دا سکیم څنګه وشو موږ اوس راځو دا ګورو چې دا سکیم شوی څنګه دی. دا داسې شوی دی چې آرټیفیشل انټيليجنس د کسانو استعمال کړی دی او هغه مخکې به خلکو وی چې ډیپ فیک ویډیوز به خلکو جوړول د سیلیبریټیز یا د پولیټیشن هغه شکل ارس جوړ کی او هغه ښکشان خبرې کوي او هغه کسه اوس نن سبا په اډیو کې هم راغی چې ارچا اواز سره کول شي خلک ستاسو اواز دی ستاسو یو ملګری یا ستاسو یو رشتہ دار یا ستاسو یو دشمن هغه استعمالول شي تاسو ته په بلاشه مسلې جوړول شي. نو د هغې نه خبره دا ده چې تاسو ځان ټیکنالوژي سره نن سبا دور کې ډېر ټچ وساتئ ځکه چې نن سبا ډېر ګران وخت دی او آرټیفیشل انټيليجنس ډېر زیات په ترقۍ سره روان دی او ټیک ته د هغې ډېر فوایدې هم دي خو داسې قسمه نقصانات هم دي. زموږ په پاکستان کې دا شی ورو ډېر تیزۍ سره روان دی او دغسې سکیمز او هیکران او دا ټول استعمالي هغه. نو د هغې نه مخکې چې تاسو سره کېږي داسې خدای مکه چې تاسو هغې ته ریډي یئ منې کهانۍ نه موږ دا اخذ کړه. تاسو اول معلومات کوئ بعد پیسې او دا هیڅونه ورسنډ کوئ. سایبر سیکیورټي کورسز دي مخکې په پیسو موږ اوس فری کړي دي هر چا لپاره. نو تاسو هغه اخیستی شئ بالکل مفت. هغې کې لیبونه هم دي او بلا ارڅه دي پکې. دې سره به تاسو د دې قابل جوړ شئ چې تاسو سره نن سبا په آنلاین دنیا کې څوک سکیم نشي کولی نه هم څوک دوکه کولی شي. دا کورسز به تاسو ته څنګه ملاویږي
دا به تاسو ورشئ www.cyberpashto.com. دې سره موږ لره کوي اجازت د لوی الله په امان.